د جلبۍ نهر د پیور نو دا تقریبا سویمه میاشته چې دا اوبه نشته که نه دا ډېره کې وچ شي نو حساب کې خلکو مالونه لکه یاګانې نه دي کرلي ګران تخمونه یې اخیستي اوبه نشته الوګان خطا شوله دلته زمیندار الوګان کړي دلته زمیندار اوږه کړي چې په 100 روپۍ من اوږه ده خلکو اغستې ده دقسې الوګان بوجۍ تخم په 6000 په 7000 روپۍ بوجۍ خلکو اغستې دقسې نورو فصلونو د دغه راځي دا اوبه الحمدلله دویمه میاشته یو ساس کې نه راځي زه اکسین صاحب ته اریګیشن د صوابۍ ایس ډي او صاحب ته صوابۍ چې وروره که موږ مالیه تاسو ته درکوو او ډېرې درکوو مالیه موږ تاسو واخلئ خو د نیر به څه درکوو دا 2 میاشتو شوبه پکې نشته زمیندار غرق شول هر سړی مشین اوږې کېناستې الوګان ختم شول نور فصلونه ختمېږي 2 میاشتو په نیر ته اوبه نه راپرېږي ولې نه راپرېږي مالیه ته موږ په ټایم درکوو مالیه موږ ډبل درکوو اخلئ رانه د ټولې حلقې نه اخلئ جلبۍ نه اخلئ توړي نه اخلئ جهانګیر نه اخلئ د بیکي شاه نه په دې مخکې ساس کې اوبه نه راځي ته ولې نه اوبه نه راپرېږي زه وزیر صوبایي وزیر اریګیشن عاقب الله خان ته دا خواست کوم چې عاقب الله خان صاحب ته خو د دې منسټر تا د بقای د دې مسله حل کړي روزانه خلک دله وایي دا اریګیشن باید نه راوځي دفتره دا اوبه نشته نیر کې خلک تباه برباد شو نن هم خلک راغونډېږي موږ د دې کیمرې په اساست تا له دا وایو چې دا اوبه راپرېږده که چېرې دا اوبه ته راپرېږدي نه خوري نو انشاءالله موږ به صوابۍ جهانګیر روډ به بندو او تاله به ښایو چې خلک څنګه راوځي د دې حوالې سره دا غواړو چې لکه دا خلک تخم الي ګرانه خاورې الي ګرانې اجارې ورکوي او دی خو په یشګانو په کمرو کې ناست دي د عوامو فکر ورسره نشته ملک تباه شو برباد شو دا زمیندار غرق شوله تخمونه ختم شول الوګان د تاو دغسې ختم شوله دې خلکو له احساس پکار دی باید د الله او د رسول نه ویرېږئ ظالمانو دا کار سم کوي که نه دا خلک به روډونه بند کړي بیا به جاړئ بیا به منشران راځي او بیا به منتونه زاریانې کوئ مالیه پورې هلئ تاسو هغه کاکا د ځم زمیندار دا اوس وګوره دا خلک تېښتې له راغلی دی اوس 2 منټو کې ټوله دنیا به تاسو ټوله دا صفایي ده په دې نیر کې وګوره دې ګټو له دې کاڼو له دا ستا وایه صفایي ده په دې باندې توبه باندې تخمونه اخیستي په 100 روپۍ باندې چې دی نو من بلا پیسې مو ورکړي دي پوهې په اجارو باندې نیر کې ګوټ اوبه نشته دی له دې به څه حال وي او دغه شانتې را باندې چې دی نو راپورټونه هم کېږي په نیر کې اوبه نشته پوچ نیر را باندې راپورټونه کېږي چېرته ګوټ اوبه چې دی نو چېرته د ارابونو نه راولو د کلي د نالو نه راولو هغه ځان له چې دی نو ډپ ووو نو دی په هغې کې په موږ باندې راپورټونه کوي دا کسان دي بالکل د دې نیر نه د دی لر شي که دا انجینیر دی او که دا بلداران دي که دا کم کسان دي دا دي بالکل د دې ځای نه لر شي هسې بیسې موږ تان کړي یو نور دې نه علاوه به موږ بیا څه کوو موږ دا د شوتلې چې دی نو ونه کرلې په دې مو دا شانته شاړ پراته دي اخر د دې به سال کېږي نو موږ خواړه څوک تپوس نه کوي دا کاسې وچ ته مونږ اوږې کرلي دي تخمونه مو په 100,000 روپۍ من اخیستي دي او اوږې دغسې پرتې دي وچې کړسې ځمکې دي هېڅ شی پکې نشته مالونو له مو شوتل نه دی کرلی هغه چې دی نو دقسې مو اړولي دي دغه کړي دي او نیر له ناست یو نیر اوبه نشته که د نالو اوبه راولو د بره نه ډب واچو سب انجینیر چې دی نو 3-4 کسان بله ورځ دغه کړي دي پیار یې پرې کړی پرون چې دی مونږ د هغوی ضمانتونه وکړل پرون مونږ د هغوی ضمانتونه وکړل را مو وستل او چې دی نو پوج نه را باندې چې دی نو دغه کوي او راشه په ټول بره چې دی نو بره اوبه شته خو زمونږ طرف له اوبه نشته او چې ډب واچو د نالو اوبه راولو د کلي اوبه راشي په هغې کې په مونږ باندې چې دی نو پیارې کوي نو مونږ له هم باندې راځي چې مونږ څه چلو کړو او دا ګران تخمونه مو اخیستي دي مال له مو شوتلې نه دي کرلي دغسې سادینان پراته دي نو چې مونږ ورسره څه وکړو مونږ له هم باندې راځي که چرمین دی که ممبر دی هغه هم د دې کوشش نه کوي هېڅ څوک یې نه کوي نو چې دا به مونږ دې سره کوو څه او مونږ زمیندار خلک یو دیاړي مار یو مثال دغه ځمکو کې چې دی نو خپله خواري مزدوري کوو په هغې کې چې څه وشي نو زه بچو له دغه کړو خو بچي به کېږي زر هغه به الله رزق ورکوي خو د دې مال خو مونږ د مالکان یو که نه نو چې مال له شوتل نه دې سره به مونږ کوو څه ورونو نیر بیخي وچه اوبه پکې نشته فصلونه مو ګران اخیستي دي هېڅ شی نشته ټول فصلونه مو خراب شول نیر راپرېږدي نه دلته محکمې والا خلک دي ټاپونه غولې اچوي